الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو که چرته تاسو غواړئ چې ستاسو غربت ختم شي، غمونه پریشانیان هم ختم شي، بلکې حدیث کې دې ته د جنت خزانه ویلی شوې ده. که غواړئ د جنت خزانه وګټئ نو دا کلمات بار بار وایي. دا ډېر بهترین کلمات دي. دې سره د انسان رزق فراخیږي، غربت یې ختمیږي، د انسان غمونه پریشانیان ختمیږي او په دې سره انسان ته د جنت خزانه میلاویږي، جنت خزانه ور په برخه کیږي. هغه کلمات دا دي: لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. همیشه د الله سبحانه وتعالی په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساتئ، غمونه پریشانیانې به مو ورکې شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.